شوكي رمى لأنه كنت زي ولا سبوك خير خير السلام 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 رئیس صاحب سوال غاړو طالبان هم د موږ سره وخت کې توی کړی او ته څو به چې سوال رانه شي موږ به خپل مبارزې په دوام ټول به دوام تر اخره السلام عليكم السلام جنگ بسته بدون جنگ بسته بالکل بالکل بستر السلام خير اصلی خبره خیر خیر السلام عليكم باشا خير بخير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خير خير السلام 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 خير زموږ د دغه ځوانانو او سپین د سر په بیه هېواد ځکه موږ د ټول هېواد غني د ټول دنیا یو غني هېواد اصلي اواز د تاسو اصلي اواز خیر السلام Madame, tu sais bien, ça va le temps.
يكون شريف ما تشكاله بسالش السلام دوان فورمات خير السلام 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 مبارك شا مبارك شا ولسمشرا مبارك شا مبارك شا مبارك شا ولسمشرا مبارك شا سپین کاروان رسول را زموږ مشره مبارک شا سپین کاروان رسول را زموږ مشره مبارک شا مبارکي درته وایم اول د دې کاروان ستاسو راغی بل د دې مبارک ستاسو راغی خامد اختر باندې تېر شوی وخت مبارک درته نور نو جنګ نه غواړو موږ سوله غواړو موږ تږي ټول سوله موږ جنګونه ځپلي زموږ ژوند په جنګ کې تېر شي زموږ ماشومان یتیمان او کونډې رنډې نور صلح غواړي د صلح تږي یو له تا نه دا خواهش کوو چې موږ د صلح فضا موږ ته خپره کړي موږ په صلح کې ژوند خدای دې بس راته کامیابه لاره خدای پاک سپیر صاحب السلام خير سلام سلام بسم الله الرحمن الرحیم. بل هر څه وړاندې ښاغلي جمهور رئیس ته تشریف خلاص وایو. په څو شېبو کې زموږ نننۍ غونډه پیلېږي. د غونډې د پیل لپاره له مولوي عزیزي صاحب څخه هیله کوو څو د سټېج مخې ته تشریف راوړي او زموږ دغه نننی بحث د قرآن عظیم الشان په څو مبارکو ایتونو سره راپیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک الله. له هلمند تر کابله د سولې ولسي حرکت له نن څخه 40 ورځې وړاندې له هلمند څخه حرکت کړی دی. 2 شپې وړاندې مرکز کابل ته رارسېدلی دی. د دغه حرکت په اړه نږدې ټوله نړۍ خبره ده او په دې اړه معلومات لري چې دغسې حرکت راپیل شوی دی. سوله غواړي، اوربند غواړي. نور په افغان ولس کې، په افغان ټبر کې روانه جګړه نه غواړي. نور له هغوی سره دا زغم نشته چې دغه جګړه وزغمي. د دې د لا زیاتو معلوماتو لپاره د دغه بنسټ د دغه حرکت له مسؤل ښاغلي اقبال خیبر صاحب څخه په درنښت هیله کوو څو سټیج ته راسي او هغه معلومات چې ولسونو له ده سره شریک کړي دي، هغه پرېکړه لیک چې ولسونو ده ته سپارلی دی، هغه غوښتنې چې ولسونه یې لري دلته پر همدې سټیج له ولس سره شریک کړي. په درنښت. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه وړاندې له دروند ولسمشر څخه مننه چې خپل ملت ته یې قدر ورکړ او غونډې ته یې راغی. دوهمه مننه له شیخ مولوي حقیقت الله د امارت له رهبر او زموږ له مشر څخه مننه. ورپسې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دروند مشر محمد اشرف غني څخه مننه چې دا فرصت یې په ګډو راته مهیا کړ چې د 21مې پېړۍ د اصولو مطابق د دوی په منځ کې دا لوی مدني حرکت وکړو او هیڅوک راته زیان نه اړوي. دا په دې دلالت کوي چې دوی ولس ته د روغې جوړې فرصت ورکوي. کنه دا د طالبانو هم په وسه وه چې ان په هغه پیل کې دا حرکت له منځه یوسي او دا د دولت هم په وسه وه چې دا حرکت ان په نطفه کې خنثی کړي. او بله مننه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دروند مشر محمد اشرف غني څخه او د طالبانو د امارت د دروند مشر شیخ مولوي حقیقت الله څخه چې 3 ورځې حد اقل افغانانو ته فرصت ورکړ چې له جګړې ورهاخوا یو بل څه هم شته او دا فرصت یې ورکړ
چې هغه 40 کلنه تنده یې په دې 3 ورځو کې په منډه منډه خړوب کړ سره. د کلي خلک د کلي وسلوال ښارونو ته په منډه منډه راغلل او د ښارونو وسلوال کلو ته په منډه منډه لاړل. له دواړو څخه مننه. زه خبرې د افغانستان له اصلي تصویر څخه را شروع کوم. باور لرم چې د افغانستان تصویر به دروند مشر محمد اشرف غني ته معلوم وي، خو بیا هم هغه څه چې زموږ میندو، خویندو، مشرانو، علماو په کوڅو کې، په مندونو کې، په کلو کې راته وویل، هغه تاسو ته ږدم. زموږ د وطن قصه دروند ولسمشره ستاسو څنګ ته ده. د ده پلار، اکاګان د دولت او د امریکایانو تر ګډې رهبرۍ لاندې د طیارې په بمبار کې وژل شوي او د ده سترګې طالبانو ورڅخه ایستلي دي. دا زموږ د وطن اصلي تصویر دی او دا زموږ د وطن هیلې او امیدونه دي. د دې ترڅنګ د غربت، بېوزلۍ، هسکېرلي ژوند، ناامیده ماشومان، په ځغاسته سپین سرې، په ځغاسته میندې، خویندې، سرتور مشران، د هغو کیسه خو که کوو ستاسو وخت به ونیسو. فقط همدغه یوه کیسه بس ده د دې وطن د تصویر. اوس زموږ د ملت هیله څه وه؟ هغه هیله درته ږدو، هغه هیله واورئ او تاسو خپله پرېکړه وکړئ. اول دا چې تاسو قدرداني خپل ملت ته ورکړه. له دې له تاسو مننه. د همداسې قدردانۍ تمه د طالبانو له رهبر شیخ مولوي هیبت الله څخه هم لرو به یې. همداسې فرصت به راته جوړوي، همداسې به را سره ژاړي، همداسې به د ملت قصې اوري او همداسې به له نږدې ظهیر احمد ویني چې د ده سترګې تاسې ولې ور ویستې. موږ په لاره کې له درو طبقو خلکو سره ولیدل. یو زموږ عوام و چې په ډېرو سیمو کې موږ ترهګر ورته وایو. هغوی جنګ نه غوښتل. یو زموږ ملي اردو او پولیس و چې هغوی به راووتل، ټوپک به یې له مځکې وویشتل، وبه یې ژړل را سره. جنګ وای نه غواړو. بل د سیمې طالبان و. د شپې به راغلل مسجد ته، د رخچې په غاډۍ کې به راغلي پټ، چې تیاره یې ونه ویني، پوسته یې ونه ویني. ای رابغلل راته، را سره وبه یې ژړل. د ژوند ستړې قصې به یې را سره شوي او همدا به یې راته ویل، که مخ ته ځوم وژل کېږو، که شا ته ځوم وژل کېږو، که انکار کوم وژل کېږو، که مخ ته ځوم وژل کېږو. د
خدای روی دی ملت خلاص وکړي او موږ جنګ ته ورټېل وهل سوي یو. د طالبانو بله ډله چې نسبتاً آرامه ډله وه، خبرې یې کولې، هغوی راته ویل چې موږ خو په 2003 کال او 4 کال کې د دولت او امریکایانو له لورې قصداً د ګاونډیانو غېږې ته ور واچول سو. موږ خو جنګ نه کاوو، موږ خو کېنستي وو، دوی مجبوره کړلو او اوس قصه ان تر بدۍ رسېدلې ده. اوس د یوې کوڅې د سر سړی طالب دی، د پای سړی پاڅونوال دی. اوس قصه د پاڅونوال او د طالب ترمنځ نه ده، اوس د دې کلي د یو سړي او د بل سړي ترمنځ بدي ده او دا بدي د دغه جګړې له امله ده. د دوی غوښتنه ده او له ملت څخه چې موږ له دې حالت وباسئ او زموږ په منځ کې هغه پردي چې موږ تشخیص کړي دي که مازې ووایو لکه اختر محمد منصور غوندې به ووژل سو، خپله امریکایان به مو ووژني، کروکي به یم له دې ځایه وي، له دې ځایه به معلومات ورکول کېږي او هماغه کس به وژل کېږي. دا هغه واقعیتونه وو چې دوی راته په مجالسو کې وویل او په دې واقعیتونو خبر یو، خو بیا یې تکرارول. هغه پرېکړه لیک چې له هغه ځایه علماو، مشرانو، د وطن ځوانانو، حتی ماشومانو په ګډه جوړ کړی، له هغه ځایه تر دې ځایه هېچ اراده نه کړي او ویې ویل چې بې له دې چې صلح ونسي په دې وطن کې بله هېڅ چاره نشته او که احیانا صلح د بهرنیانو په منځګړیتوب وسوه د افغانستان د تاریخ دا څپرکی وشرمېده او له دې شرمه مو وساته. په دې پرېکړه لیک کې 4 مادې دي د ولسمشر. اوله ماده دا ده چې اوربند به کوئ. دوهمه ماده دا ده چې د رښتیا د خبرو اترو ادرسونه به رامنځته کوئ. درېیمه ماده دا ده چې تاسو به په ګډه مشترک نظام جوړوئ چې د دې وطن ټول ارزښتونه پکې خوندي واوسي. څلورمه ماده یې دا ده چې تاسو ګډ نظام جوړ کړئ، د وطن ملي بودیجه خپلواکه سوه، پوځ ورغېده، پولیس ورغېدل، ملي منافع خوندي سوې. له هغه نه وروسته هغه ژمنه چې په 2001 کال کې نړیوالې ټولنې کړې چې دلته امن راولو، هغه به بیا ورتازه کوئ او له نړیوالې ټولنې نه له امن وروسته به غواړئ چې ووځي او دا مهالویش به منئ. نن یې له تاسو څخه اورو، نن د پرېکړې ورځ ده. ستاسو څخه غواړو دروند ولسمشره چې همدلته په همدې مای کې د ملت د رښتینو استازو په وړاندې چې 200 کیلومتره په پښو درته راغلي، په لکړو درته راغلي، ړانده درته راغلي، په پښو شل درته راغلي، دوی دا درڅخه غواړي چې له دغه مایکه به د یو کلن اوربند اعلان نن کوئ. دوهم به دا منئ چې مشترک ادرس به رامنځته کوئ. دریم به دا منئ چې مشترک نظام به رامنځته کوئ. څلورم به دا منئ چې په ګډو به مسلح بهرنیان باسئ.
تاسو به یې باسئ، تاسو په مهالویش ورته ټاکئ، یوه ورځ باندې باسئ، کال باندې باسئ، 10 کاله باندې باسئ، 50 کاله باندې باسئ. نن به دا ثابته سي چې خپلواکي سته که نسته. که تاسو ومنله چې یو کال اوربند کوئ، چاته مو زنګ ونه واهه، له خپلې ارادې مو دا خبرې وکښې، ټول ملت دلته ګوري، نو موږ به ومنو چې تاسو خپلواک یاست. او بیا نو بل لوري ته ورځو، بل لوري ته هم همداسې وایو، که خپلواک یاست، که ملي منافعو ته ژمن یاست، نو ورکئ د دې اوربند جواب په اوربند، او ومنئ هغه پرېکړه لیک چې دولت منلی دی. نو بیا که دوی نه مانه، موږ د نه تشدد په فلسفې راولاړ سوي، نور تشدد نه کوو، نور جنګ نه کوو، نور کنځل نه کوو، نور چاته بد رد نه وایو، نور ټوپک نه کاروو. موږ ټول ملت ورځو او د ملت په استازولۍ به د دې خلکو خبره مني یا به ټول وژني. ورځو نو اوس مو هیله دا ده چې یو کلن اوربند په تحفه کې راکئ، او له هاخوا مو هیله دا ده چې د یو کلن اوربند جواب دې راکړي، او وروستۍ 3 مادې دې راسره ومني. کور موده د سولې ولسي حرکت د مسؤل ښاغلي لیکوال قیمت څخه نړۍ مننه. اوس هم د غونډې په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت جمهور رئیس ښاغلي محمد اشرف غني څخه هیله کوو څو درست راسي او د دغه ولسي حرکت د غوښتنو ته جواب ووایي. ښاغلی جمهور رئیس. بسم الله الرحمن الرحیم. د ولسي حرکت ټول غړي، ګرانو وطنوال، لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا توفه ته وړاندې السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست. تاسې د تناو په پښو نه جوړ سئ. 200 کیلومتره په پښو راغلئ، زه به په سر درځم. تاسې د دې وطن رښتینی آواز. دا ځوان ظهیر احمد د دې وطن یو مثال ده، سلها مثاله له بعد مرګ. هغه شی چې ثابته سوې او مخصوصا د 3 ورځو د اختر ثابته کړه، دا وطن له وینې نه ستړی، وینه نه غواړي، ځوان غواړي. نور هر څه چې کوو د ځوان نه وي، مانا یې څه ده؟ نو زه لومړی تر ټولو تاسو ته ښه راغلاست وایم، او تاسې له استقلال نه زه 100% ملاتړ. تاسې هېڅ چا پورې تړلي نه یې، تاسې په ټول وطن پورې تړلي، حکومت پورې تړلي نه یې، طالبانو پورې تړلي نه یې، د وطن ټول ولس پورې تړلي، او په عین حال په حکومت هم حق ده او په طالبانو هم حق ده، ځکه د وطن آواز هم بسته.
ناخوال دی اما هیلم دی ناخوال دادی سلوش کار ناخوال پاتی او اوس باید دا ناخوال ختم سی سوله یوازې د ولس غوښتنه نه ده سوله د خدای جل شانه امر راځو څلور مشخصو وړاندیزو ته ما د اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال دپاره زه مطلق تیار دا څه ده که غواړئ چې په دښتې کښېنئ زه تیار یم چې په دښتې کې که غواړئ چې په ورشو کښېنئ په ورشو کې که غواړئ چې خرقې شریف کې کښېنو خرقې شریف کې به کښېنو که په جومات کې غواړئ په جومات کې که بغر کې غواړئ بغر کې دا وطن دې مو کور ده که نه ده که کور هم ده نو ولې پردي ځای کې غواړئ دوم آدرس غواړئ زما آدرس څوک را سره کېني مولوي صاحب رحمت الله را سره کېني راسي را سره دې کېني بې له قید و شرطه موږ دا دود و دستور ده که نه د جرګې دود همدا ده که نه ده نرخ همدا ده که نه ده که ده دا یې ما وړاندیز چیرې تیار ده چې ما سره کېني ما سره او ډاکټر صاحب عبدالله سره کېني مولوي صاحب یا خو ورسره راسي دوه په دوه کېني که نور غواړئ چې په بل سطح کېني بل سطح باندې آدرس د مشخص کې ما آدرس د افغانستان د ولسمشر آدرس ده یو تلیفون لري یو آواز له تاسو نه لري درېیمه خبره سوله باید نتیجې ته ورسي زه مطلق خیبر صاحب تا سره همغږ یم راسئ چې بین الافغاني سوله وکړو دا شرم مه راوړئ چې افغانان د دې قوت نه لري چې سوله راوړي دا درې ورځې کې مو ښودله که نه ټول ولس یو ولس ده که نه ټول ولس په ګډه لمونځ وکړه که نه ټول ولس چامنه کړل عسکر د افغانستان غېږه یې ورکړله که نه طالب غېږه ورکړل عسکر ته که نه نو خطره واضح ده چې موږ باید سولې ته ورسو سولې مذاکرات په څه باندې غواړئ هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده راسئ چې مذاکرې باندې کړي ما ویلي دي چې کوم مطلب باندې بحث نشي کېدی اعلان مې چې وکړ څو میاشتې مخکې همدا و چې هر شی چې تاسو ته په درانه په قدر درته ګورو نن درې برخې لومړی تر ټولو د افغانستان ستر ولس ته چې تاسو ولاسیستوب کړئ دوم طالبان دي درېیم د دولت ده راسئ چې په کښېنو په یو ټغر باندې کښېنو دا مسایل حل او څلورم دا ده چې اوږدمهاله طرحه غواړئ چې څنګه یې تطبیق کړو او بهرني دې له افغانستان نه ووځي اعلان یې ونه کړئ ما په ملاتړ باندې چې حاضر دي چې ټول باندې کښېني قصه خپله مغزو کې جوړه کړې ده باید مغزو ته تغییر ورکړو باید فکر ته تغییر ورکړو که فکر ته تغییر ورکړو هر شی به انشاءالله تعالی حل کړي د انتقال په دوران کې ما یو کار ومنل قاضي صاحب ته چې خارجي عسکر درته وباسم له 100 زره نه ډېرتر مې درته ونه ویستل نو څو سره خو دومره مشکل کار نه ده که موږ نتیجې ته ورسو او که له نړۍ نه مرسته غواړو مرسته په دې راسي چې اول خپله ځان جوړ کړو دا د خدای اوبه دا ځمکې دا قانونه دا موقعیت دا ټول موجب د دې ده چې موږ په خپلو پښو درېدلی شو څو کاله هم پکار دي مګر که امنیتي که سوله یي هر بل شی هم ښه نو ما غوښتنه درنه دا ده لاړ شئ طالبان
ویلې ویلې طالبانو قماندانان سوله نه مني قماندانان راغلل یو بل سره کېناستل که نه فیصله د طالبانو وه که نه فیصله د دوی وه که 3 ورځې وربند مني ولې یو کال وربند نه مني ولې تلپایه وربند نه مني که 3 ورځه کې شرعي جواز لري نو یو کال کې څه ستونزه ده درسته ده که که یو وار په دې باندې راغلو چې علمای کرام ته مو ویلې وو علمای کرام متفقه فتوا ورکړله که نه ما سبا یې ومنله که نه اوس دوی ومنله که نه مانا یې دا ده چې نیت هم شته اراده هم شته اوس راسي چې لاره برابر د ولس اجماع د سولې باندې شته د سولې مواد موافقتنامه باندې بیا باید اجماع بیرته واخلي چې ټول پکې شامل اوسي دا هم غوښتنه ده دا د ولس اواز ده او که ما سر غواړي په سترګو همدا سر به ته دغلته مې وتړوي ولسمشري په دې ارزي چې دی ړوند دي ولسمشري په دې ارزي چې موږ اولاد تمامه ورځ بې تعلیمه پاتې شي ولسمشري په دې ارزي چې هره ورځ 200 جنازې کورو ته لاړ شي زه د ولس په ارادې راغلی یم په کوم خارجي ټانک باندې نه یم درغلی تاسې رایې راکړئ تاسې لمنجیانو رایې راکړله که نه خبره دا ده انتخابات هم په مخ کې راسي انتخاباتو کې د ګډې بود ګډې باندې باید نتیجې ته ورسېږو چې خپل درد څنګه علاج او دا واضح شوله که نیتي قوت شته امنیتي او دفاعي قواوې تاسې خپل بچي دي در ویې ښودل چې افغانستان باندې مینه لري قصه دې 2 درته وکړم چې هغه ورځ اکبرصاحب سره غږېږي یو عکس وتلی و زابل کې د یو صاحب منصب او د یو طالب ځوان داسې ښکارېدل چې ورونه دي دا یې پیدا کړل ورسره وغږېږي یو یې له بدخشانه و افسر و بل له مدرسې نه وتلی ویل څنګه سره یو بل سره څه عکس هم طالب نیولی ویل چې راغلم د ځوان سره یو ځای شوم هغه زه په پښتو غږېدم هغه په دري یو بل باندې مطلب باندې پوهېدو تمامه ورځ هم سره تېره کړم مونځ هم په ګډ وکړ نو تقسیم په څه باندې زه بیا هم د زړه له کومې نه مننه کوم چې تاسو تشریف راوړ بیا هم درته وایم هر چیرې چې تاسې غواړئ زه لاړ شم او سولې باندې وغږېږم زه به خدمت کوم خدای مو په خیر ساته خدای مو آرامه ساته هغه ایله چې تاسې ما غوږو کې ویلې او هر یو هم راته ویلې او غېږ کې به دې وزړل هغه ایله د ټول وطن ایله سوله امن کراري زه له تاسو نه بیا هرکلی کوم خدای هم بریالی ساته یو ډېر لوی مدني حرکت هم وکړه نړۍ ته هم ثابته کړله چې افغانستان مدني ولس افغانستان څه غواړي موږ غواړو توپک ته رخصتي ورکړو تیارو ته رخصتي ورکړو د بامو آواز ته رخصتي ورکړو انتحاري و انفجاري نور وګرځوي نو چې دغلته په دغه چمن باندې د یو معظم ولس په حیث باندې چې زرها کاله تاریخ لرو او بیا د اسلام په مبین دین باندې 99.9% کوم بل مملکت د تقسیم خبره راسئ چې حل کړو په مخه لاړ شو تل دې وي افغانستان او ژوندی دې وي د سولې کاروان ډېره مننه دروند رئیس صاحب له دغه ځایه تاسو فرصت جوړ کړئ یو کلن اوربند اعلان کړئ تیارې د بمبارۍ ودرئ چاپې دې ودرېږي نه کټ